د الله پیغمبر فرمای اتقوا مواضع التهم، په داسې معاشره کې په داسې ځای کې د خلکو سره مه اوسېږه چې هلته تا باندې سبا تهمت لګېږي او خلک په تا باندې بدګمانه کېږي. یو طرف ته د بدګماني نه بچ کېږي، خپله هم په بل چا مه بدګمانه کېږه. بل طرف ته حکم دا ده چې داسې ځای کې مه اوسېږه، داسې ځای ته مه ورځه چې هلته خلک تا وویني او په تا باندې بدګمانه شي. نو سړی چې په دواړو باندې عمل وکړي انشاءالله د ده زندګي ښه تېرېږي. د الله پیغمبر دا قولي مو ویلی او عملا کې ما تا ته ښودلي. احادیثو کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام په اعتکاف کې ناسته او ماسخوتن ده د رمضان په آخري لسو ورځو کې به هر کال نبی علیه الصلاة والسلام په اعتکاف کې کېناسته. په بیبیانو کې یوه بیبي حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها راغله، جومات ته ورته راغله. هغه وخت کې خو برقونه مرقونه نه و، تیاره وه. لږ وخت یې ورسره تېر که بېرته وځي کور ته. نبی علیه الصلاة والسلام د جومات ته دروازې پورې ورسره لاړ. ډېره دا معلومیږي علما لیکي چې خاوند ته هم په کار ده چې د خپلې ښځې عزت او اکرام وکړي. د الله پیغمبر ورسره لاړ ان د دروازې پورې. بیا کله چې دروازه کې دا رخصتوله هلته دوه صحابه تېر سول، روان ول. نو نبی علیه الصلاة والسلام دستي غږ وکړ هغو دواړو ته، وی دواړه دلته راسئ، دا وی وینئ، دا وی د ما بیبي حضرت صفیه ده. الله سبحان الله، ما تا ته تعلیم راکوي. دا خو څوک ویلی نه چې د الله پیغمبر دی العیاذ بالله د پردي ښځې سره یي. او نغه صحابه هم وویل وایي استغفر الله، چې موږ په تا باندې چېرته دا ګمان دی ده. وایي نه ځکه بیا څه ورته فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم. شیطان داسې ده چې د انسان کې داسې تاویږي لکه څنګه وینه چې تاویږي. کېدای شي شیطان تاسو ته په فکر کې یو وسوسه در واچوي چې دا څوک په دې شپه کې په دې ماخوستن کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره دلته وه. نو راویې غوښتل، عملا یې ما تا ته وښودل او ورته ویې ویل وایي ګورې دا د ما بیبي حضرت صفیه ده، او بیا یې رخصت کړه. په دې کې ما تا ته تعلیم ده چې داسې ځای کې چې هلته په تا باندې تهمت لګېږي، مثلا داسې یو ځای وي چې هلته فحاشي وي، عریاني وي، او ته مثلا د بل مقصد دپاره تللی او خلک تا هلته وویني دستي وایي اوهو دا فلانکی خو لکه چې دا کار کوي هلته تللی. نو د داسې ځای به ځان ساتئ چې خلک سبا دې تا په جامه باندې داغ ونه لګوي. اتقوا مواضع التهم، د تهمت ته د ځایونو به سړی ځان ساتي. او په علماو کې یو عالم تېر سوی محی الدین ابن عربي رحمه الله، د ده په باره کې راځي دا یو ډېر د علم او د کمال مالک و. خدای پاک په ډېرو شیانو نازولی و. د دې خلکو د بدګمانۍ پورې چې خلک څومره زر بدګمانه کېږي په خپل مسلمان ورور باندې. دا یو داسې عالم، یو داسې بزرګ و، کله به وایي چې په لمانځه کې ودرېد نو کله به چې الحمدلله شروع کړه الحمدلله رب العالمین، د خدای له طرفه به جواب بیرته ورته ویل کېده. د ده په غوږونو کې به اورېدل کېده حمدني عبدي، الله تعالی به بیرته ورته ویل د ما بنده د ما ستاینه وکړه. دا د ده خصوصیت و. او کله به چې وویل الرحمن الرحیم مجدني یا مالک یوم الدین مجدني عبدي، د ما بنده د ما بزرګي بیان کړه. دا خالص د دوی یو عادت و، خو په دې راز باندې هېڅوک نه و خبره، صرف دی او الله تعالی خبر و. یو وخت یو مقتدیانو ته جمع ورکوله، نو مقتدیان شاته ولاړ دي، وی ویل الحمدلله رب العالمین، خاموشه سو. بیا وویل الحمدلله رب العالمین، بیا وویل الحمدلله رب العالمین، مخکې نه ځي. نو مقتدیانو په ځیر کې راغی چې اوه لکه ملا صاحب نه ښه هېر سو، الحمدلله هم د ده د زده. نو دا به په رمضان کې بیا څه کوي؟ ګوره بدګمانه سول. په کله چې سلام واړو د ده خو دا راز و چې زه به چاته دا نه وایم، خو ځان سره فیصله دا وکړه که نن زه دوی ته دا ونه وایم نو بس بیا به په ما باندې یو بدګماني به را باندې وشي او خلک به بیا دا او دا وایي. نو مجبوره سو هغه خپل راز دوی ته بیا ورته وایو چې زه دلته الحمدلله چې ما نن درې وارې وویله دا د الحمدلله آیات په دې خاطر چې اول وارې مې وویله د الله تعالی له طرفه ما ته جواب رانغی، دروازه بنده وه. دویم ځل مې بیا وویله بیا م رانغی، دریم ځل مې بیا وویل بیا م رانغی، څلورم ځل باندې مې چې ویل چې الحمدلله رب العالمین. مقتدیانو فتحه ورکوله خو د فتحه نه اخیسته. بیا وایي د الله له طرفه د ما په غوږونو کې دا آواز راغی چې حمدني عبدي، د ما بنده د ما حمد بیان که ستاینه یې وکړه. مخکې بیا لاړم الرحمن الرحیم. کار ته وګوره، د هغو ګمان ته وګوره. دارنګه بخاري شریف کې د وینځي په باره کې یوه ډېره عجیبه قصه را نقلوي امام بخاري رحمه الله. حضرت عایشه فرمایي وایي یوه وینځه وه په رنګ باندې تکه توره وه، د موږه کره به هره ورځ راتله، ښځو سره مجلس کوي، ما سره به ناسته و مجلس به یې کاوه. په دې مجلس کې به یو شعر وایو، همیشه به یې ډېر زیات وایو، او هغه شعر یې دا و: ویوم الوشاح من تعاجیب ربنا الا انه من بلدة الكفر انجانی
د دې ترجمه داسې ده چې هغه د هار ورځ هم عجیبه ورځ وه، د ما د رب د ورځو نه یوه عجیبه ورځ هغه د هار ورځ وه، د غاړکۍ ورځ وه. وي شاه هغه غاړکۍ ته وایي چې د سرو زرو د ملغلرو نه جوړه سوې وي. الا خبردار انه من بلدة الكفر انجاني، دغې ورځې زه د کفر د ښار نه راویستم او نجات یې راکړم. هره ورځ به وایي دا شعر په مجلس کې وایي. ورځ مې پوښتنه ځینې وکړه چې دا څه قصه ده چې دلته راځي او دا شعر وایه چې د ما د رب په ورځو کې دا د یوه هار ورځ ډېره عجیبه ورځ وه او د دې ورځې په وجه زه له کفر نه ووتم او مسلمانه شوم. نو دا قصه ورته کوي. وایي زه یوه وینځه وم، په یو کلي کې اوسېدم د عربو. بیا دغه کلیوالو دغه خلکو د چا چې زه وینځه وم هغو ازاده کړم. بیا وخت ووت، په دې خلکو کې د یو جنکۍ د باندې ووته د کلي نه، یو هار یې په غاړه کې و، دا ورک شو. او دا هار ډېر قیمتي هار و، د سرو زرو د ملغلرو نه جوړ. دا بخاري شریف راخیستې دا واقعه. نو بیا وایي خلک په ما باندې بدګمانه سول. په معاشره کې کوم چې ضعیف خلک وي، کوم چې نوکران او مزدوران وي، دا عمومي یوه قاعده د خلک په هغه باندې زر بدګمانه کېږي. وایي دا کار به کېدی شي ده کړی، دا غلا به ده کړي. نو په دومره غټ کلي کې وایي بدګمانه په ما سول چې دا لکه چې دا هار دی پټ کړی او دی غلا کړی. وایي ما ته راغله وویل چې د دې جنکۍ هار تا اخیستی. وایي ما ورته ویل چې ما نه ده پټ کړی. خو وایي خیر دوی تلاشي شروع کړه، تر دې پورې چې یې بربنډه ودروله. داسې تلاشي دې ما وکړه. او هار چې و، هار یو باز او ټپوس راغلی و، د غوښې ګمان یې په کړی و، هغه اوچت کړی و. د دې جنکۍ نه په لاره باندې لوېدلی و، یو مرغه ټپوس راغلی و، حدیات په عربي کې هغه ته وایي. هغو دا هار اوچت کړی و، ګمان یې دا و چې دا غوښه ده. او بل طرف یې دلته په ما باندې تلاشي او ظلم او وهل او ټکول دا یې راباندې شروع کړه. په دې وخت کې د خدای شانو وایي دغه راغی، دا ټپوس راغی او دغه د دې مخې ته یې دغه وغورځاوه، دا هار وغورځاوه. نو دوی وایي دوی هم په تعجب کې سول چې موږ په چا باندې ګمان و، قصه څنګه ده؟ دا وایي هغه قصه وه چې د دې نه وروسته وایي د ما له دې کلي نه نفرت پیدا سو، زه له دې کلي نه ووتم. بیا وایي چا راته وویل چې په مدینه منوره په مکه مکرمه کې د الله پیغمبر مبعوث سوی محمد رسول الله هغه طرف ته لاړه سه. وایي بیا راغلم مکې ته او بیا مې دلته اسلام راوړ. دا وایي قصه ده. ځکه وایي زه وایم چې د ما په ورځو کې ډېره عجیبه ورځ د هار ورځ ده. یعنې که د هار ورځ که هار نه وای ورک سوی خو زه هم نه مسلمانه کېدم، په هماغه کلي کې به زه هم اوسېدم. خو له هغه کلي والاو نه مې نفرت پیدا سو، د ما یې بېعزتي وکړه، په ما باندې بدګمانه سول، کلی مې پرېښود او دا کلی پرېښودل د ما په باره کې خیر و. راغلمه ایمان مې راوړ، اوس د مسلمان یم، د تا سره ناست یم، حضرت عایشې سره مجلس کاوه. نو ګورې دا بدګماني دومره بېکاره شی ده. ډېر کرته د یو سړي دا ګمان چې کېدای شي دا کار داسې وي او حقیقت نه لري. نو تر څو پورې چې دلیل نه یې در سره، تر څو پورې چې په سترګو نه یې لیدلي، تر څو پورې داسې تلاش او تحقیق تفتیش نه یې کړی، یاد وساتي د مسلمان په باره کې بدګمانه کېږئ مه، ځکه دا یوه عظیمه ګناه ده. او د دې د وجې نه بیا دغه مسلمان له تا سره نفرت کوي، بیا به سبا جنګ او جدال معاشره کې د موږ د تاسې دا ډېرې قصې چې خرابې دي دا د دې وجې نه دي. ډېر جنګونه او ډېر اختلافونه دا چې کېږي د دې وجې نه چې یو بل غیبت کوو، د یو بل پسې بهتان وایو، یو بل سره جنګوو او یو بل باندې بدګمانه یو. نو که چېرته دا بدګماني د ما او د تا له معاشرې نه ختمه شي، نو دغه اختلافات او جنګونه او دا شی دا به ټول له منځه ځي. نو په قرآن عظیم الشان کې دارنګه په احادیثو مبارکو کې دارنګه په نورو کتابونو کې د بدګماني ډېر سخت مذمت راغلی او ښه ګمان دا بیا ښه ده. عبدالله ابن مسعود صاحب فرمایي، د ده یو خبره نقل کومه، ابن مسعود صاحب فرمایي وایي بنده ته مسلمان بنده ته بهترین شی چې خدای پاک ورکړی هغه حسن ژوند ده. ښه ګمان نه بل ښه شی له مسلمان سره نشته. څوک چې ښه ګمان لري په بل مسلمان بس دی د پوه چې ما سره ښه سرمایه پرته ده. او کله هم چې بنده په بل بنده باندې یا په الله تعالی باندې ښه ګمان کوي، خامخا به الله تعالی ده ته هم د دغه ګمان فیصله ورسره کوي. ځکه یو حدیث کې راځي انا عند ظن عبدي بي، زه د خپل بنده د ګمان موافق د سره فیصله کوم. د ما بنده په ما څنګه ګمان لري هماغسې زه هم د ده سره فیصله کوم. او دارنګه مالک ابن دینار یو چا په خوب ولید، لوی بزرګ تېر سوی، وایي خدای پاک څه معامله در سره وکړه؟ او دی جواب کې څه ورته وایي؟ وایي خدای پاک مخې ته مې ټول ګناهونه ښکاره سول، ټول ګناهونه یې وکتل، خو دا ټول ګناهونه یې ماته چې معاف کړه خالص د حسن ژوند په وجه چې ښه ګمان مې په الله هم درلود او د الله په بندګانو مې هم درلود. دغه ټکي زه وبخلم چې همیشه مې ښه ګمان کوو، په الله تعالی مې هم ښه ګمان دا و چې یا الله ډېر سخت ګناهګار یم، خو انشاءالله د تا له رحمت نه امیده نه یم، عبادت هم کوم، طاعت هم کوم،
توبه مباسم خو امید مې دا ده چې ته به ما ته مغفرت کوې په ما باندې به رحم کوې او په بندګانو باندې په مسلمانانو باندې په دې باندې مې بدګماني نه کوله نو خدای پاک د دغه عمل په وجه باندې زه وبخلم واړه او غټ ټول ګناهونه راته معاف کړه دا یو ډېر لوی ویاړ ده چې الله تعالی چاته دا نصیب کړي دا ښه ګمان او حسن ژوند الله رب العزت اول ماته بیا تاسو ټولو ته د دې توفیق راکړي چې په خپل مسلمان ورور باندې ښه ګمان ولرو او الله دې ما او تا دې موږ او تاسې اولادونه ټول واړه او غټ د بدګماني نه وساتي امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن